الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دخول ولایت محترم مشرتابه د قدر وړ علماء کرامو، محترم مشرانو، مجاهدینو، فارغ علماو او حافظانو او ټول محترم حاضرینو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د الله تعالی د دربار څخه درته پوره صحت او عافیت غواړم. ډېر د خوښۍ او یاد ځای دی چې نن ورځ په خوست ولایت کې د علماو او حافظانو د دستاربندۍ په مقدس او منوره غونډه کې ګډون کوم. له هر څه وړاندې د قرآن پاک حافظانو، علماو او د دوی کورنۍ ته د دغې مقدسې دورې د بشپړولو له امله د زړه له کومې مبارکي وایم او دعا کوم چې د دین او خاورې رښتیني خادمان شي. محترمو حاضرینو، د اسلامي تاریخ په اوږدو کې ثابته ده چې مدارس د اسلامي ټولنو د دیني علم، جهاد، د نبوي اخلاقو د ترسیخ د دیني شعور او هویت ساتنې، د روحي او فکري روزنې او د اسلامي نهضت هغه منور او مقدس مرکزونه دي چې هره اړیکه یې په دیني معنویت او روحانیت ولاړه ده. ټولنو ته هغه هستي وړاندې کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل وارثان بللي او امت د اخلاقو او نبوي چلند معیار ګرځي. له بله اړخه تاسې ټول د دې ستر واقعیت شاهدان یاست چې په افغانستان کې د مقدس جهاد د فرضیت اسلامي روایت په مدارسو کې په رښتینې بڼه ظهور وکړ. دا روایت له مدارسو راوټوکېدی، کلیو او ښارونو ته یې سرایت وکړي او په داسې دوامداره مقدسه مبارزه بدل شو چې سترو کفري لښکرو ته یې شرموونکې ماته ورکړه، داسې ماته چې دوی خپله هم پرې اعتراف کوي. له دې معلومیږي چې مدارس یوازې دیني عالمان او حافظان نه روزي، بلکې د ټولنې د فکري اصلاح، د غیر اسلامي فرهنګونو پر وړاندې د مبارزې او د اسلامي روایتونو د ظهور او ساتنې په برخه کې هم ځانګړی رول لري. ځکه خو ډېره مهمه ده چې مدارس خپل اصلي مسیر په هر ډول حالاتو کې ثابت او راسخ وساتي او توجه یې بلې خواته وانه وړي. دا یې مکړه که لږ هم دا مسیر زیانمن کېږي، نو ټولو هغو اساسي دیني مکلفیتونو او مسؤلیتونو ته زیان رسېږي چې مخکې مې ورڅخه یادونه وکړه او نسلونه او ملتونه ورسره د انحراف او کږلېچ ښکار کېږي. فارغ شویو علماو او د قرآن پاک حافظانو، تاسې او ستاسې کورنۍ ته یو ځل بیا د دستاربندۍ د دغه لوی او تل پاتې اعزاز له امله مبارکي وایم او دعا درته کوم چې دا دستارونه دي د دین او خاورې د عظمت او سرلوړي دستارونه شي. له تاسې مې هیله او غوښتنه دا ده چې په خپل علم عمل وکړئ، نورو ته وروښیاست، په خپله برخه کې لا ډېره مطالعه وکړئ
او هیڅکله مه پرېږدئ چې کله علم درته هېر شي. هر وخت دیني ریاضت کوئ، د خلکو سره د نبوي اخلاقو په چوکاټ کې برخورد کوئ او د دغه مقدس کار په مقابل کې له هیچا څخه هم د مالیاتو او امتیازاتو توقع مه ساتئ. تاسې ته ښه معلومه ده چې اوس د ټکنالوژۍ دور دی. کوشش وکړئ چې د معاصرو زده کړو او اړتیاوو سره هم ځانونه بلد کړئ څو واقعي ډول د دین او ولس خدمت وکولی شي او ولسونو ته دیني او شعور او فهم په معاصره او قابل فهم ژبه انتقال کړی شي. اسلامي مدارس او منبرونه خلکو ته د وعظ او نصیحت ستر تاثیر کوونکي ادرسونه دي. زه له دې ځایه د هېواد په ټولو علماء کرامو غږ کوم چې د وعظ او منبر ژبه مو نوره هم نرمه او ښایسته کړي. د دیني مکلفیتونو ترڅنګ خلکو ته د اسلامي نظام او ملي ګټو د ساتنې روحیه او فکر هم ورکړي، ځکه نظام مو په ډېرو قربانیو ګټلی. هر څوک یې باید په نظام او تداوم کې خپله برخه مکلفیت ادا کړي. درنو حاضرینو، ستاسو د ډاډ او خوشحالۍ لپاره به ووایم چې د هېواد په کچه د اقتصادي ودې په برخه کې اوس مهال ډېرې مهمې ملي پروژې او کارونه روان دي. د ګاونډیو هېوادونو سره متجارتي مناسبات او اړیکې پیاوړې شوي او پر مشخصو او له سیاست څخه اغېزمنو مسیرونو مو اتکا کمه شوې. داخلي تولیدات ته مناسب بازارونه موندل شوي او د اماراتي منابعو د غوره مدیریت لپاره په مهمو ملي پلانونو ستراتیژیکو کاروان دی. انشاءالله تعالی په ملاتړ او دعا به په راتلونکي کې کافي اقتصادي پرمختګونه وشي، کاري فرصتونه به ایجاد او د کورنیو اقتصادي وضعیت به ورسره نسبتاً ښه شي. په پای کې د دغې مدرسې د محترمو مسؤلینو او استادانو څخه ډېره مننه کوم چې په پوره اخلاص او سمه توګه خپل لوی دیني رسالت سرته رسوي. الله تعالی مو په خپلو ټولو چارو کې بریالي او کامیابه ولره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.